الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة کې ده مبارک درسونو او غټ مقصد او هدف هغه د مسلمان عقیده واضحه کول. مسلمان د خپل الله مبارک بس عقیده لري، او مسلمان به د الله مبارک کوم عقیده نه لري. د ټولي خبرې علی انسان ته معلومیږي چې کله د عقیده په درسونو کې کینی او وایوري او زده کی او بیان کی. عقیده هغه مسله ده چې دته د بوډا، د ځوان، د خزي او د نارینه د ټولو ورته ضرورت ده، او دې څوک نشتی چې هغه د عقیده د مسلې نه بیزار شي. د عقیده نه چې بیزار شو د خود دین نه بیزار شو، ځکه چې دین لن تعریف درې چې یو عقیده ده، یو منهج ده، یو فکر ده. په دې اخرنی درسونو کې مونږه باب شروع کړو، باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. د باب دې لپاره وړو چې چا توحید په صحیح معنی سره ومنو، او تحقیق د توحید ده چې اخلاص پکې او د شرک نه خالی، چې چا توحید دي سو دی به جنت ته داخليږي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه. اکم که خلق دي چې داخليږي به داغي مسلې تفصیل شي. نن به ان شاء الله یو نوې باب شروع کوو چې دا سلورم باب دی په دې مبارک کتاب کې. مؤلف رحمه الله وی باب الخوف من الشرك، د شرک نه یره، د شرک نه یره کول. دا یو باب راوړي به بل راوړي به بل راوړي، نه د دې سوچ مکو چې د دې شاغلي کېدو چې څه ولیکل، بلکې دا مسله ټول په ترتیب را روانه ده. هر باب د بل باب سره یو تړونی. مخکې دا وی چې چا توحید په صحیح معنی سره ومنو او بغي کې اخلاص الله لپاره خالص او د سړی په جنت ته نه وځي. استاد وی توحید صحیح منل دام دی چې ته یریږي د شرک نه. سمداري چې سړی توحید منی او خبره ختمه. توحید به منی په عمل کې یریږي به سنه، یریږي به د شرک نه. باغی باندې په دلایل وروړي د قران نه او د حدیث نه. نو د ډېر قیمتي باب دی. کله کله یو انسان دا وی چې رزق پوره موحد یم بس خبره ختم شو نه. یو خو به ځان سره همیشه مهنت او کوشش کوي. په دې روان درسونه کې به تاسو بس هغه وړي وړي خبري ووري چې هغه ته ډیر مسلمانان ته خبروم نه دي چې د شرک په زمره کې راځي. نو توحید خو ته منلې دی، خو آیت یریږي د شرک نه وکنه، آیت د شرک نه ځان لري ساتي وکنه. تغیر پر دا باب راوړی باب الخوف من الشرك. باقي کې اولنې آیت راوړې ده وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله چاته دا نه بخي چې هغه سره شریک جوړ کی، او د دې شرک نه علاوه چې کوم ګناه ده کله الله خو خو به بخي. د ډېر فائدمن آیت ته چې انسان پکې سوچو کې فکر وکړي د فائدو نه ډک دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه مبارک راضي چې هغه د آیت ووردونو خوشاله دوه د آیت ما ډېر خوشاله. خدا خبره ساتي چې په دې آیت کې خوشحالي د موحد لپاره ده، د مشرک لپاره خو بګیره ده. خوشحالي دي چې الله وی چې د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي هغه به که زه غواړم وبه بخم، دا خوشحالي شو. شرک نه بخم دي کې يرم پرته
یعنی شرک هغه ګناه ده، هغه ګناه او د الله هغه نافرمانی ده چې هغه مهربان رب هغه د شرک نه بخي. دیز کی عقیده د ساتي، عقیده د اهل سنت والجماعت، حقیقی اهل سنت والجماعت او اهل الحديث او سلفیان، او دا منهج د صحابه کرام او تابعین چې مشرک چې کله شرکو کی او دا شرک اکبری نو الله نه بخي او دا همیشه د پاره جهنم ته لاړ. او د شرک نه علاوه چې کوم ګناونه دي هغه که الله وغواړي وبه بخي، او کنه بخي نو دا غي په اندازه دا غي په مقدار به عذاب ورکی، خو بیا هم دا سړی جنت ته راځي. نو د زمونږ عقیده د قرآن او حدیث پرانا کې چې د شرک نه علاوه یا د هغه ګناونو نه علاوه چې انسان په کافر کیږي، دا غي نه علاوه که چا څه ګناه وکړه نو د همیشه د پاره به جهنم ته نشي، او کله نو بیا بروزی. دوی په مقابل کې بیا خوارج دي او مرجئه دي. خوارج هغه چاته ویل کیږي چې دوی په ګناه باندې دا ګناونه علاوه کوم شریعت چې ویلي چې دی ونه سړی کافر کیږي، دا غي نه علاوه په ګناونو باندې سړی کافر کوي. او بیا مرجئه دي. مرجئه هغه دي چې هغه وایي چې د شي څه ګناه نشته چې سړی به کافر کیږي، بلکې هغه دا وایي چې ګناه د سره څه نقصان نه کوي. لا اله الا الله محمد رسول الله خپه باندې واچو استا ایمان بالکل خزیم نه. نو چې لا اله الا الله وې د مرجئه وی ولعیاذ بالله، چې لا اله الا الله وې د ایمان دي سیده لکه څنګه چې جبرئیل علیه السلام ایمان دی، او د ایمان دي سیده لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان دی. نو هغه چې ایمان کمیږي زیاتیږي نه، او نه ګناونه ایمان له نقصان ورکوي. لا اله الا الله خبره پوره شو. دا په گمراهی کې دي، او دم په گمراهی کې دي چې په هر ګناه باندې سړی کافر کوي. نو شرک هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی نه بخي. سوال زړه کې دا راځي، یو سړی د زنا وکړه همیشه لپاره جهنم ته ځي؟ نه، کله وړي بخي کنه بخي بخي. دا شرک ولې نه بخي؟ دا سوال دی. دغه جواب دی چې په دې عام ګناونو کې لکه زنا شو، غلا شو، بل څه ګناه شو، په دې کې د انسان خپل یو شهوت یې پوره کول غواړي. په دې کې خپل یو شهوت پوره کول غواړي. هر چې شرک دی په دې کې څه شهوت نشته د انسان، دا خالص د الله په حق باندې الله سچول دي. لکه اوس یو سړی دی بت ته سجده لګي، په دې کې د کم خپل شهوت پوره کوي، هیڅ خپل شهوت نه پوره کوي، خو د شیطان هغه تمنا او دغه ارزو هغه پوره کوي چې د الله سره په عبادت کې مخلوق شریک شي. ځکه الله سبحانه وتعالی نه بخي. کله چې انسان زنا کوله د دې دشمنی د الله سره نه کوله چې الله په حق باندې لا سچو، دای کړي د چې الله خبره نه ده منلې، دا صحیح ده. خو دومره د چې غټ مقصد پکې د خپل یو شهوت پوره کولو، د شام په غلا کې خپل یو شهوت پوره کولو، د پلاني باندې چې گزارونه وکړو په دې کې شهوت پوره کولو، نور دې څه بس بیا ګناونه یادوا. خو په شرک کې د کم شهوت پوره کوي. نو په شرک کول محض د الله سبحانه وتعالی په هغه حق باندې لا سچول چې هغه الله خالص او خاص حق دی. ځکه الله سبحانه وتعالی نه بخي، ځکه الله سبحانه وتعالی نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دې ځکه یو مسله چې دلته خو الله عامه خبره کړې ده چې الله شرک نه بخي. نو شرک خود دو قسمه دی، نو دغه تفصیل بیانو چې دا وړکه شرک ته یو غټ شرک ته، نو آیا دوانه شرکونه الله نه بخي کنه؟ دا یو بخي او دا بل نه بخي؟ دا سوال په زړه کې راځي. او دغه نه مخ کې چې دغه مسلې جواب وکړو د شرک په اړه کې او معمولی خبرې کو چې مو ته یو پیژنو چې شرک څه ته وایي. شرک په عربی لغت کې یو شی د بل شي سره شریک کول دي ته شرک وایي.
علماء دې تعریف کوي په عربی ژبه کې اتخاذ الشریک ای ان یجعل واحدا شریکا لاخر چې یو شی راولي د بل سره شریک کې لکه زماو د پلاني شراکت ته پکار کې یعنی ما وغسیو ما وغ شریک یو اصطلاح کې په شریعت کې شرک دی ته وای د الله سره شریک جوړول د الله په الوهیت کې د الله په ربوبیت کې او د الله په نومونو او په صفاتو کې الوهیت خو موږ مخکې تعریف کړی دی یعنی عبادت چې د بندګانې کوي نو یو مخلوق د پاره د عبادت صحیح سور کول هغه الله سره شریک کول ربوبیت یعنی د الله چې کوم کارونه مرګ ژوند رزق ورکول باران را ورول تدبیر کول د دنیا نظام چلول په دې کې وسره څوک شریک کول د شرک په ربوبیت کې به د الله نومونه او صفات چې کوم خاص نومونه او صفات دي د الله پاغي کې مخلوق شریک کول د الله سره د تشریک وي او زموږ د مسلې کې دي شي ډیرو ملګرو باندې لګي نوی لګي او ناشنا لګي او کې دي شي تنګوم شي او بوروم شي د مسلو د لاسه وجه دا غیدا د چې د مسلې موږ نه دی ورېدلې مخکې دې سره موږ نه عادت اجبې د شرک څه وي توحید څه وي ربوبیت څه وي الوهیت څه وي اسماء او صفات څه وي دا زمونږ اکثر علما کرام الله دې رحمو کې هغه دا نه دی بیان کړی مونږ ته ځکه سره موږ نه عادت یو او ځکه سره موږ یعنی کیسو کې وګد کی راته دا مثلا نو بور کیږي سره خو چې کم سره توحید پیژني او د توحید فضیلت وته معلومي او د شرک هغه خطر وته معلومه چې رسومه خطرناک ګناه ده نو دې د ارمان کې چې دا قسمه خبرې ما په مخ اورېدې چې زما د عقیده د توحید شي او د شرک نه بالکل صفا شي موږ ټول وس دا غواړو چې موږ جنت ته نه نوځو بغیر د حساب او بغیر د عذاب غواړو کنه غواړو تاسو غواړئ کنه غواړئ دا غیر لپاره به یو کار دا کې چې ځان به د شرک نه ساتي خنو شرک څه ته وایي خو دې مسلې به لازم راځي کنه زه غواړم چې جنت ته نه نوځم بغیر د حساب او بغیر د عذاب وي سیدا خو ځان به ساتي پاک د شرک نه شرک څه ته وایي مخ نه پیژني لازم به له تفصیل کول غواړي کوم چې تاسو ته کوم او دقه شم جوور تفصیل او دقه شم واضح تفصیل کول غواړي چې خبر زموږ ذهن کې کینی مو خو صرف اوریدلې دي د مولیانو نه یا د مقررینو او یا د مشرانو نه چې توحید او شرک بس صرف توحید ټکي اوریدل او شرک ټکي اوریدل الکه شرک څه ته وي بت ته سجده لګول شرک څه ته وي بت ته سجده لګول نو بیا خو په مسلمانانو کې یو مشرک نشته سم خیال کچه ته شرک دا شي بت ته سجده لګول نو بیا په مسلمانانو کې مشرک شته نشته تو ته ځان د شرک نه ساته الحمدلله وي د شرک نه پاکي وي شرک وي څه ته وي ته پوښتنه څه ته وي قبر ته سجده لګول قبر ته سجده لګول دا اوس دې نه په شرک باندې شرک خو دې ته وي چې وسړی دا وي په الله می یقین دی او پتا می یقین دی دا خبر عام چری کنه چری دې مسلې درځو ان شاء الله تفصیل په دې د چانه دې په وکړي د بچی په سر می دی قسمی د خزی په سر می دی قسمی شرک خدام دی د دې ډیرو خلکو په ذهن کې دا خبره پرته ده چې شرک څه ته وایي د قبر نه طواف کول او قبر ته سجده لګول دا شرک دی بس او چې دا د بکینی ته مضبوط موحد دی نه په شرک په مطلب باندې زموږ په ملک کې ډیر کسان دي چې ځان ته موحدین وایي مونږ توحید بیانو هغه هم نه په شرک څه وي په خپل شرک کړي د په اسماء او صفاتو کې په الوهیت کې او بس دغه یو خبره کوي چې قبر ته سجده نه لګي قبر نه طواف نه کوي قبر ته سجده نه لګي قبر ته طواف نه کوي شرک صرف پدې کې دي نو چې څوک ته پوښتنه کوي شرک څه وي لن تعریف دی ډیر آسان تعریف لري خیر د الله په کارونو کې د الله په خصوصیاتو کې یو مخلوق د الله سره شریک کول کاغه الوهیت مسله ده کاغه د ربوبیت مسله ده او کاغه د اسماء او د صفات مسله ده ورسېږي په کنه د قران او د حدیث پرانا کې دا مسله واضح ده چې شرک په دوه قسمه دي د قران او حدیث نه ثابت دي یو ته لکېږي شرک اکبر او دویم شرک اصغر بعض علماء درې قسمه ذکر کوي خو نه معروف
چې کوم تقسیم دی هغه دوی شرک اکبر او شرک اصغر اکبر لوی ته وي او اصغر وړکی ته بیا ته فرق بیانوم اول راځو د شرک اکبر لا چې شرک اکبر لوی شرک او لوی کفر دا کم یو دی لن تعریف دا دی چې خالص د الله په حق کې د الله سره مخلوق شریک کول لکه مثال په درکم دعا غوښته دا چا حق دی چا نه غواړي د الله حق ته چې کله د یو مخلوق نه دعاګانې غواړي او غتره مدد شوه د ته د مخلوق شریک کې د الله سره خا نظرانه منخته یا قربانی حلاله د حق د چا د خالص د الله سبحانه وتعالى تر ولګي دي ساروي دي روان کوریا ذو بالله د پلاني بابا پنوم التدي لالکو دي د شرک اکبر وای خالص د الله په حق کې مخلوق شریک کول خبي د فائدې دي ساتي دا شرک کله ښکاری او کله پټ ښکار دي سي لکه دي بوتانو ته چې مشرکان سجده لګي دا پټ شرک ته ښکاری شرک ته ښکاری شرک قبرونو لتله دا غین طواف کول او غی ته سجدي لګول د ښکاری شرک ته پټ شرک ته ښکاری شرک یا رسول الله مدد چغوال ښکاری شرک ته پټ شرک ښکارا به دا شرک پټوم کې دیش لکه یو سړی دی او توکل ځان بس پاره چاته الله ته یو سړی دی ځان سپارلې دی مخلوق ته په دې کې د الله سره مخلوق شریک کړي دی خدا ښکار شرک ته پټ شرک دی دا پټ شرک دی به دا خبره ساتي چې دا شرک کله په عقیده کې راځي کله په ویناګانو کې راځي او کله په اعمالو کې راځي په عقیده کې دي سي راځي لکه یو سړی دی د پیغمبر په باره کې وایي چې دا غسر علم الغیب دی پیغمبر سره سره علم الغیب دا شرک وس عقیده کې دی که په وینا کې دی که په عمل کې دی عقیده کې دی دا شرک اول تقسیم دا شو چې یو لوی شرک ته بلوړو کې شرک دی بیا دا لوی شرک چې کوم دی شرک اکبر دا پټوم دی او ښکارم دی او بیا بل تقسیم پکې دا دی چې کله په عقیده کې کله په وینا کې او کله په عمل کې عقیده کې په مثال دغه واله او دا خلن سبا یعنی د ډیرو صوفیه غونته کې خلک چې کم دی او دا قبر پرست غونته کې د دوی دا نظریه د عقیده ده چې پلانې ولی الله د تم په تشتیق سبب سکی نو دا شرک د شرک اکبر ځکه چې علم الغیب خالص حق د چا دی د الله سبحانه وتعالى شرک اکبر شو ها په اقوالو کې یو سړی وی یا رسول الله مدد دا شرک ته پس کې په اقوالو کې وینا کې شرک په وینا کې یا رسول الله مدد پلانیا راورس پلانی بابا را مدد شي دا شرک ټول په اقوالو کې په ویناګانو کې به د دینه بعد شرک په عمل کې او در ډیر زیات دی ټول نه زیات شرک پس کې راځي په افعالو کې راځي لکه یو سړی دی د غیر الله په نومي سروي علالکو د غیر الله په نومي سروي علالکو یا غیر الله ته اوریاذ بالله سجده ولګوله د شرک ته ښکارا کپټ ښکارا بیا څنګه بیا به کې څه دی په عمل کې ښکارا دی او پس کې دی عمل کې دی تاسو رسې زمو په دې مسلو کنه که واضح نه زما د مسلې نو ما ته وایي زه دینه ته خوازه کو او زه کوشش دا کوم مهنت دا کوم چې موږ په دې خبره باندې ورسو چې شرک ستوي ځکه چې د دې ګنا نه الله موږ وساتي نو بیا امید خو د الله نه ساتو کنه چې د پلانې بل الله به وبخي خو چې څوک په دې ګنا کې اولیاذ بالله مړ شو نو تاسو غایت ووریدو ان الله لا یغفر یشرک به الله دغه انسان نه بخي چې هغه به شرک باندې مړ شي نو دا ولنې قسم شو دویم قسم دی شرک اصغر او د دې تعریف دا دی هر هغه لار چې ته شرک اکبر ته رسي دا شرک اصغر دی او په قران او حدیث کې هم راغلي چې دا شرک دی خو شرک اکبر ته نه رسي په دې د مثال در کوم او دا ته فائدہ منه خبره کوم شرک اصغر اکثر په هغه کارونو کې راځي د دوه خبرو د لاس راځي یا د سي اسباب جوړول دی او کار د پر چله نه جوړ کړي
لکه بیماری، یو انسان بیمار شو یا یو انسان نظر شو، د نظر د اثر د ختمولو د پاره الله دم خوله د مونږ ته په شریعت کې دم شته، دوايان استعمالول شي، خو تعویذ استعمالول شي نشي. تعویذ استعمالول یو دسی سبب ته استعماله د یو شی د ختمولو د پاره چې هغه سبب الله نه دی خوله. او په دې ان شاء الله خمس مثالونه مخکې راشي. یا د شرک اصغر ال راځي چې کله یو انسان د یو مخلوق دومره قدر وکي چې دغه مقام نه اوچت کی، خدای الله مقام ته نه رسوله. دا خبره ستې کله الله مقام ته ورسو به کوم شرکی، بیا خو شرک اکبری دي چې د الله مقام ته نه رسوله. مثال لکه یو سړی دا وای زما دي د خپل خزي په سر قسم، اوس دا د غیر الله په نوم قسم دی، دا شرک دی. خدا سره کچرته دا وای چې ما خدا عقیده نه ساتلې چې زما د پلار یا زما د مور یا زما د خزه یا د پلانی سه په نوم چې می قسم وخړو چې دی والله یو شان دی، نو دا شرک اکبر نه دی، حکم شرک شو، شرک اصغر شو، په وړي کې شرک پرې وته. نو دا فائدہ من خبره ساتي چې غالبا شرک اصغر چې کیږي د دوه خبرو د لاسه کیږي. یو دیسی سبب جوړول چې الله دغه سبب نه جوړ کړي، او یا یو مخلوق قدر دومره ډیر کول چې د خپل درجې نه اوچتول، خدای الله درجې ته رسول کنه رسول نه رسول، ځکه دې ورسو بیا خو شرک اکبر شو. او په دې د مثالونه در کوم چې خبره خوازه شي، او ان شاء الله په دې روان درسونه کې مؤلف رحم الله په دې هر مسله باندې جدا جدا باب یې خو دی، باغی باندې حدیثونه راوړي. لکه حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله دا حدیث راوړي، من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرك. چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخړو نو یې کفر وکړو، یې سو کو شرک وکړو. قسم د الله نه علاوه د بل چا په نوم خړل دا په دوه قسمه دي. دې سړي چې قسم وخړو د پلاني سي په نوم باندې، نو دنه موږ سوال کوو چې ته دا قسم خوري ستاسو عقیده ده څه نظریه ده؟ عقیده وې دا ده څنګه چې الله دې د غشنداده او یاذ بالله، نو دا قسم د غیر الله په نوم د کفر اکبر او شرک اکبر دی. کچرته دوی چې نه بس یو قدر او احترام کوم د الله درجه ته نه رسوم، نو به کم شرک دی، به د شرک اصغر دی. بل مثال پیواله معمولی ریاکاری، دې تفصیل روان دي. معمولی ریاکاری چې ډیر شي د شرک اکبر ته رسي، خو معمولی ریاکاری د شرک اصغر دی. یا دغه شان یو سړی دا وای سچ الله وغواړي او سچ ته وغواړي، سچ الله وغواړي سچ ته وغواړي. د خپل ورونو خويندو مشرانو کشرانو ټول ته د زړه د کومې نه دا چې توحید د درسونه ډېر په غور سره اوري. ډېری خبرې دي چې موږ ته خبر نه وغه په شرک کې راځي. دا عامه خبر زموږ معاشره کې چلیږي، بس سچ تاسو وکړو صلی الله وکړو ور الله دې شریک کړو کنه، پتا می یقین دی او الله می یقین دی، په الله بشي پتا بشي ټول دي کې نه راځي، الله بشي او پتا بشي، الله ته مسترګي دی او ته ته مسترګي. دا د شرک اصغر په زمره کې راځي، د شرک اصغر په زمره کې راځي. د دې علاج څه دی هغه په روان درسونو کې تفصیل راشي. علاج دا دی چې ته به دې خبره کې چې پتا می الله می یقین دی او بیا می پتا یقین دی، بیا می الله بشي او بیا به پتاش د الله نه امید دی او بیا مستانه امید دی. صحیح هیڅ خبره نه، خو بنیادی مسله خو الله په لاس کې ده. او ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس په مجلس کې یو کس وته یا رسول الله ما شاء الله وما شئت، یا رسول الله چې الله وړي ستاسو وړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وسش اجعلتني لله ندا، د الله سره شریک الله چې سو وړي هغه کی مخلوق څه شي. دا یو مثال شو، نور مثالونه مر روان دي. یا دي سي لکه اوس یو سړی دی په کوډګر په جادوګر په پالګر په سلاړ،
او دی ول دا عقیده د نه چې د علم الغیب پیژني، دا عقیده نه دیم په شرک اصغر کې واقع دی. او کچرته دا عقیده ساتل چې د سره علم الغیب شته نو به کوم شرک دی؟ به شرک اکبر دی. دې ټول مسلو وضاحت به ان شاء الله راځي پر روان درسونو کې. الله دې موږ له برکتي وګت ژوند راکړي چې د الله سبحانه وتعالى بندگی پکې وکړو. د دې مخکې چې د کتاب د مسلې ته ووړو په شرک اکبر او په شرک اصغر کې څه فرق دی دا یاد ساتئ. دا هم مسله ده. شرک اکبر انسان وباسي د اسلام نه او د کافر شو، مرتد شو. او شرک اصغر دلاسه یو سړی د اسلام نه وزي نوزي، دا ولنه فرق شو. شرک اکبر دلاسه به د اسلام نه وزي، د شرک اصغر دلاسه به د اسلام نه نوزي. دویم فرق دا دی د شرک اکبر دلاسه ټول نیک اعمال بربادي او د شرک اصغر دلاسه صرف دغه عمل بربادي به کم کې چراغ لای. لکه یو سړی دی را مدد شوی د الله نه علاوه بل چاته چې هغه مړلې او هغه سني شي کولای، دا شرک اصغر دی که اکبر دی؟ شرک اکبر دی. دې دلاسه ټول اعمال برباد شو. دا ډېر خطرناک خبره. یو سړی دی شپېته او یا کاله د الله بندگی کړې ده، شپېته او یا کاله قسمه قسم عبادتونه کړي او قبر لاړ یو سجده وته ولګوله، شپېته او یا کاله عبادت ټول تباہ او برباد شو. دریم فرق دا دی چې شرک اکبر والا به همیشه په جهنم کې، شرک اصغر والا به همیشه په جهنم کې نه. اوس که زه تاسو نه دا تپوس وکم آیت کې الله سوي چې الله شرک بخي نه بخي، نو دیږي کې څه مطلب شو چې شرک اکبر والا به همیشه په جهنم کې، شرک اصغر والا به همیشه په جهنم کې نه. اصغر والا او صحیح شو ورسېدم پاغه باندې. تاسو جواب دې سوال په اصل کې نه رسیدلی او چې جواب دې سوال ورسېږي جواب یې آسان دی. جواب دا دی لکه څنګه چې دا ذکر ورو چې د ګناه په درجه کې شو د شرک اکبر نه علاوه کدا تعبیر موږ لک بدل کو ندي سی وسې چې الله بیام نه دی بخله، الله بیام نه دی بخله، هغه عذاب ولا ورکو بخله خو یوم نه دی. مته سنده ته پوس کو چې د شرک اصغر والا چې د جهنم نه روزي، شرک اکبر والا مشر پر په جهنم کې پاتې شو او الله ویزه بخمنه، نو دا څنګه جواب ده چې الله خو بیا هم نه دی بخره. شرک اکبر والا خو لار جهنم ته عذاب هم دی همیشه دی، شرک اصغر والا لار جهنم ته عذاب دی بیا روتو خو عذاب وته ملاو شو، بخانه وته ملاو نشو. اوس پوره سي دیو کنه. سلورم فرق داري چې شرک اکبر والا د مال او د وینه حلاليږي په دې شرک اکبر سره او شرک اصغر سره نه، ځکه چې د بیا مسلمان دی. د مرتد سزا په شریعت کې څه ده؟ مرګ دی. د وینه د صدر سره حلال شو، شرک د سره حلالي. خدا مشرک هغه مشرک چې شرک اکبر کړي، چې شرک اکبر کړي، شرک اصغر نه. د یو څو فرقونه دي ځان سره یاد ساتئ. د آیت کې الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د دین علاوه چې الله وسدي هغه کې دي چې وبخم، نو فائدې ده ساتي چې شرکم الله بخي، شرکهم الله بخي په شرط دی چې د مرګ نه مخکې توبه وباسي. او الله ډیر مهربان بادشاہ دی. ګوره د ټولو نه غټ ظلم دی چې ته د الله سره د الله په حق کې مخلوق شریک کی به د تم بخي، خو کتب بخانه وغواړي. دا صحابه کرامو چې د ایمانونه راوړیو او الله ولله اوچتي درجه ورکړي، نو دوی مخکې شرک کړو کنه کړو، بعضو پکې نو کړي.
شرک کړه الله تعالی شرک صرف ونه بخونه شرک او ته وبخو دومره اوچت مقام ولور کو چې هغه د پیغمبرانو نه بعد بل چاته نه دی ملاو شي هلکه وی شرک کړه نو الله مهربانه بچا چې شرک بخینو د نور ګناونه بخي خدای د پر د لازم ده چې د توبه به هغه توبه چې هغه به خالص توبه په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې د مؤلف رحم الله هدایت نه راوړي انه من یشرک بالله چې شرک کو د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه الله په جنت سکو حرام کو او مأواه النار او د همیشه د پر لار جهنم ته ولعیاذ بالله وبل ذکر الله وی ومن یشرک بالله او چې شرک کو د الله سره فكأنما خر من السماء لکه دې چې رولې د کم زینه د اسمان فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق یا مرغان وتختو یا سلی بوت دس یو لري زیت رواچو چې د جسم هغه اندامونه غرسه ټوکړي شو ریزه شو دا د شرک مثال له بس خلک وي تاسو ولې به توحید او د شرک په مسله پورې ختی الله و چې شرک کو لکه د اسمان نه چرولې د زمکه ته خچ د اسمان نه رولې د زمکه ته بده کې سروغ پاتې شو هیڅ پکې پاتې نشو د ملاغه تیر مات شو د ملا تیر چې مات شي او خبر ختم شو نو کوم سړي چې شرک کو د اسلام غ تیر مات شو د توحید غ تیر مات شو او چې دا مات شو چې ملای ماته شو د توحید نو دغه پاتې شو خو د اسلام غ ملای ماته کړه د توحید غ بنیادی ختم کو بیا به نه دی پاتې اسلام زما په دغه خلکو باندې د اصل ډیر وسوځي چې دا ځان ته مسلمانان وای کلمه ګو مشرک دي ته وای چې کلمه وای او مشرک اصلي بجلو وسوځي چې دیم په دې ارمان ناست چې اللهم بخي او اللهم له جنت راکې او ځان تبا کړی د په شرک پروت دا غینه باندې آیت راوړې وقال الخليل عليه السلام خلیل علیه السلام څوک دی ابراهیم علیه السلام او الله په قران کې دا خبره کړې ده واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالى خاص دوست دی ابراهیم علیه السلام دا خبره کړې ده والله بیان کړې ده په سورۃ ابراهیم کې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهیم علیه السلام دعاګانې غوښتي یو دعا په کې دا غوښتلی و رب اجعل هذا البلد آمنا سورة ابراهیم کې شته چې الله دا خار د مکی خار امن ولا خار وګرځي نو بيدوي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او یا الله ما او زما زامن من د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته او د بوتانو د بندګۍ نه من بچ ساته د آیت دلته ولې راوړو خوازه دي عنوان د باب یې خو دی وی باب په بیان د دې کې چې شرک نه ویری نو ته ته ابراهیم علیه السلام ته وګور څنګه یری د دې لپاره د دلته راوړو وجنوبني وبني ما او زما اولاد زامن نو زامن دغه سودی دوا اسماعیل اسحاق علیهم السلام خو مراد دلته دغه دو زامن نه دي مراد دلته هغه اولاد دي کوم چې د په دې سلسله کې راځي نو بیا سوال دی چې الله خو د پیغمبرانو دعاګانې قبلي کنه قبلي لازم نه چې هر دعا د پیغمبرانو قبول شي دا مې د ساتي ځکه چې بعض خبره الله په تقدیر کې دي چې لیکلي دي اوس ابراهيم عليه السلام خو دعا غوښتي چې الله زما په بچو کې او یا زما بچی د شرک نه ساته نو داغه په دې بچو کې خلکو شرک کړي ده کني ده کړي د بوتانو بندگی کړي ده کني ده کړي نو دلته مطلب دا شو چې ابراهيم عليه السلام خدا دعا غوښتلې ده خدای الله په دې کې حکمت او چې دی ولر ټولو مبارک نه ده قبول کړي دی ولر ټولو مبارک نه ده قبول کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده او صحیح بخاری کې د روایت ده چې الله زما امتیانو په منځ کې با یا زما امتیان به د یو بل سره نه جنگي د یو بل سره چې هغه په منځ کې جنگ نه بغض نه حسد نه د دعا الله نه قبول کړي دي کې حکمت د الله سبحانه وتعالى امتحانوم دغه دي نو دي چې الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام د دعا د بازو په حق قبول کړي ده د بازو په حق
نه ده قبول کړي. وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم التيمي رحمه الله وی یو غټ امام تیر شوی ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام. د ابراهيم عليه السلام نه بعد بسوق په امن کې شي او مطمئن به چې زه نه یریږم چې امام الموحدین ابراهيم عليه السلام یریږي په ځان باندې او وی چې یاله ما د شرک نه لري ساته نو موته به څنګه وایو چې نه موږ خپه خاو ټیټ موحدین یو موږ نه یریږو. مؤمن همیشه په ځان باندې یریږي. ابراهيم عليه السلام امام الانبیاء خو بیا په ځان باندې یریږي. امام الموحدین د په ځان باندې یریږي. ګوره همیشه ځان ته د کوتاهی نسبت کوه. کله چې ته دا وایې کنه چې زه دا زه ټکی ډېر خطرناک دی د انسان تباه کوي او زه ټیټ موحد یم موږ ته څه مشکل نشته جي دا سړی ډېر په نقصان کې پریوزي. صحابه کرام مبارک ابن ابي مليك رحمه الله وي ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما دير صحابه کرام لیدلیو او وسره ملاو شوم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هر یو به یریدو د منافقت نه چې ځکه منافق شوی. دیر صحابه کرام دیر شوی مالی دي صحابه کرام چې الله دغه مبارک وي رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عزت راضي شه هغه کسان چې الله عزت راضي ما پیغمبر وته تاسو جنت یعنی هغه یریږي په ځان باندې منافقتنا او ځکه کله چې حنظله رضی الله عنه ملاو شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ابو بکر وته څنګه حنظله وی نافق حنظله منافق شه او ته تاسو ته وچت مسلمان وي موږ د پیغمبر سره ناس یو د جنت او د جهنم تذکری کی د ایمان بل شي بیره شکر کې د بچو سره کینو خاندو غب شپ لای کور کې د بچو سره د خبره غته منافقت ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلاړو هغه پوه کو چې نه د منافقت نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه په حذیفه بن الیمان رضی الله عنه پس ورغه. حذیفه هغه انسان دی چې د تولیکی صاحب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازدار ملګری د پیغمبر رازونه مده سره پراته. یو څو نمونه د منافقانو الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته خوري پیغمبر حذیفه ته خوري. به چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر ورغله د خوا او ته پوښتنه تو کو اداره نه ما چې ماته دغه منافقان او غنمونه او خیدا خو یو راز دی چې تاسو سره پروت ته خدای وته وي هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين. پیغمبر چې د کوم نمونه غسته به زمانو مخ نشته کړه صرف دغه راته وایي چې او یا نه بس. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا نه چې پیغمبر په خبره یقین نشته چې د جنت ته ځي او د سره الله مبارک الله جو ته کمزوري ور کړی بغي یقین دی خدای خپل ځلا غي اطمینان خډې رہی او د مؤمن شان دی چې دی یریږي په ځان باندې د همیشه ځان ته د کوتاهی نسبت کوي. ابراهیم علیه السلام هغه انسان وی وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. زته سنت تاسو کوم ځان له جواب ورکړي الله گواه کوي جواب ورکړي ته کوم ورځ په دعا کې دا ویلي چې الله ما د شرک نه لري ساته ته کوم ورځ ویلي چې الله ما د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته زه او د بوتانو بندګي پلار زما مسلمان نکمي مسلمان په پښتنو کې او زمونږ په شان اسلام او زمونږ په شان دینداری زبو صلی الله ته دایم چې الله ما د بوتانو د بندګۍ نه ساته د حالي او الله چې ویل ټیکنه نه د توحید نه خبري او نه د شرک نه خبري. ابراهيم عليه السلام الله تداو دا د نیکانو خلقو طریقه ده لکه په سوره البقره کې الله سوي واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. ابراهيم عليه السلام الله تو يلا ما تو خطر مړي څنګه ژوند دي الله ته ولم تؤمن ایمان دې بنشتي نه
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي یله چې د زړه د اطمینان او د ایمان می خډیر شي ایمان مشتي خو چې وینم ایمان به می خډیر شي مؤمنان کوشش دا کوي د ایمان د ډیرولو او یریږي په ځان باندې نو چته په دې نظر ځان ته ونه ګوري چې موږ هم سو کیو بلکې همیشه ځان ته د کوتاهی په نظر ګوره او د مسلمان طریقه ته لنډوغه مغه ده چې کشر د تملاو شي و زمانه خله ګناونه کم کړی دي کم شر د تملاو شي زمانه خله نیکیانی به ډیری کړی خو ځان کمزورې غړي د پدې بعضو ملګرو کې مال دي چې د عجب غونته کې به راشي ګان ځان ته تعجب په نظر ګوري الله ته قسم خورم په الله دیسی کسان زپی جنم شخصي بلکې موږ سره په درسونه کې پاتې شي یو الله دیسی دین لري کړی دی چې نو ته توفیق ملويږي د قران د حدیث ته ورېدو د منځونو غ توفیق ته الله د بازونه غسته په دې د نکری چې زما عقیده مې توحید د کړي د ځان ته سلفي مو زما چې د ګیره دا ز مونږ کوم زدا کوم نه همیشه به ځان ته د کوتاهی په نظر ګوري چې زه کمزور یم نه به ته کوشش او مهنت کې الله دې مونږ کې د صفت پیدا کړي ان نعبد الاصنام اصنام جمع د صنم ده او صنم په عربی کې څه ته وایي بوت ته وایي یو صنم یو وثنی او فرق یې ساتي وثن هر هغه شی ته ویل کیږي چې د الله نه له دغه بندګي وشي کاغه هر شی کاغه بوتي کاغه کاني کاغه ونی د څه ویل کیږي وثن او صنم بوت ته ویل کیږي چې د انسان په شکل باندې جوړ شي دغه نه باندې حدیث راوړل او فی الحديث دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړل او په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دي ته وکړي اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر صحابه کرامو ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د کمی خبرې نډیر یریګم پتا سو یا د کمی خبرې د لاس ډیر یریګم هغه شرک اصغر دی ګور صحابه کرامو ته وی فسئل عنه چا ته پوښتنه یا رسول الله شرک اصغر څه ته وی الریا ریاکاری د شرک اصغر دی د حدیث کې یو څو مسلې اولنی مسله د پیغمبر مینه محبت د دې امت سره چې ورته وی زه پتا سو یریګم دویمه مسله دې لپاره د حدیث راوړل چې وګوره صحابه کرام څومره اوچت انسانان دي خو بیا پیغمبر یریږي په نو چې په غوي باندې یریږي د شرک په مسله کې نو موت به څنګه په امن کې شو موت به څنګه نه یریږي په دې مسله کې دریمه مسله د حدیث نه ثابت شو شرک الاصغر پیغمبر وی شرک اصغر مطلب دا شو چې شریعت کې شرک اکبر هم شته ځکه خو شرک اصغر یاد کو نو دا تقسیم چې کوم موږ لکسات مخکې ذکر کو چې شرک اکبر او شرک اصغر دا زموږ د خپل جیب نه بلکې دا په شریعت کې ثابت دي وی شرک اصغر سره او اداري اکاری ده حدیث کې دا مسله ده ساتي چې صحابه کرام خو چت موحدین دي د پیغمبرانو نه بعد په دې کې څه شک شته نشته بیا په ولي پیغمبر یری جواب شیطان ډیر هرسناک د جره انسان گمراه کی او د ټولو نه غټ هرس داده چې د توحید په دې مسله کې گمراه کی لکه اوس یو سړی دی دروغ وایي یو سړی دی الله سره شرک کوي د شیطان کم یو وخت د شرک چې کوي دغه ډیر نه وخت کم چې دروغ وایي او دروغ وي نو کې دې الله توبه دې څه کنه ده خو چې شرک وکړو نو یو خو ګوره په دې انسان باندې د الله په حق کې حکم چې د الله خاص حق دی د انسان په دې را ګرم کو چې په غیبه لاس واچي دویم د شیطان ته خو په دې چې زما شر پر جهنم ته زم نو د ځان سره د انسان هم بو واړي دا پته چې کله دروغ وي یا د دوکه ورکی الله به په خبره بروزي خو په دې سي ګناه کول غواړي چې د بیا د جهنم نه راونه وځي نو ځکه دې کې پیغمبر وایي وی ریاکاری څه ته وایي مختصر به دا خبره ذکر کو الریا دا غستشه د رؤیه نه او رؤیه په عربی کې کتو ته وایي لیدو ته وایي
نو د ریاکاری د دین اغسته شوی ده. لکه یو سړی دی بندگی کوي د الله د دې لپاره چې خلک ویني، لیدو ته پربه کې سوې رؤیت، نو د دین ریاکاری اغسته شوی ده. یو سړی دی بندگی کوي د الله سبحانه وتعالى چې دا پلانې می ویني، دا څه شو؟ ریا. خدا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی؟ مطلق ډایرکټ ودی جواب ورکو چې اصغر دی که اکبر دی کنه ګورو بوته کتب وته وړي دا فائدې ده. ساتي ریاکاری په دوه قسمه ده، یو ریاکاری شرک اکبر، دویم ریاکاری شرک اصغر. معمولی ریاکاری د شرک اصغر دی. څنګه سره اوس معمولی او په ډیر کې څه فرق کوي؟ زه د فرق ذکر کوم. یو سړی دی موز کوي، ولی کته د موز د پلانی د پاره سوچا د پلانی د پاره. یو سړی دی موز کوي او یره موز خو الله د پاره کو، خدای وسره مزل کې دي چې پلانې می ویني نو صفت به می موکي. په دوه کې فرق شته کې نشته؟ شته. دا ولنی چې کوم ریاکار دی د په شرک اکبر کې واقع دی، او دا دویم چې کوم ریاکار دی د په کوم شرک کې واقع دی؟ د په شرک اصغر کې واقع دی. دا فائدې د ساتي چې کچته وسړي ډیره پر عبادت کې چې خلک می ویني او طریقه نه د عبادت زده کینو د ریاکاری نه ده، دا ریاکاری نه ده. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منذ خو صحابه کرامو ته بيدوي فعلت هذا ودا کار مې دې لپاره وکړ چې تاسو زمانه منځ زده کوي. نو کې وسړی اوس په منځ ودرېدو او د الله لپاره کې خو یو نیت پکې دا دی چې د پلانې ماته ګوري چې ډیر نه زده کی. د ریاکار دی نه؟ د ریاکار نه. نو د ریاکاری دوه قسمه شو، یا ریاکاری شرک اکبر کې برازي او یا ریاکاری په شرک اصغر کې راځي. اوس دې مسلې راځو چې ریاکاری عبادت فاسده یو کنه، دا هم مسله ده او زه ته مختصر بیانوم. په عبادت کې د ریاکاری راتله د دوه قسمه دي، د عبادت په بنیاد کې او د عبادت په منځ کې. یو سړی منځ ته پاسې مسوتن منځ درځي د اول نه د کور نه چې راوتو د نیت د ریاکاری یو پلانې می ویني، پلانې وګوري، پلانې می صفاتو کی، پلانې پر له دنیا راکی، د دې لپاره راوته. نو د عمل بنیاد سره ریاکاری ده. د عمل د اول نه مردود دی، الله نه قبلې. حدیث کې درځي چې الله وی، حدیث قدسی دی، انا اغنى الشركاء عن الشرك، زه بیزاره ما شرک نه. من عمل عملا، چا چې دې عملو کو چې ما سره پکې بل څوک شریک کوله کریاکاری پکې د نراله، ترکته وشركه، دیم پرې دم شرک ولم پرې د عمل الله بالکل نه قبلې. خدویم د عبادت په منځ کې شرک راتله. یو سړی دی منځ ته ودرېد، دوه رکعات یې کړیو او په دریم رکعت کې ریاکاری رااله، په دریم رکعت کې رااله. پلانې ولاړلې نماز لګوګت کا، پلانې ولاړلې اواز خسته کا، پلانې ولاړلې سجده وګده کا. اوس د بنیاد کې ریاکاری ده که په منځ کې ده؟ منځ کې ده. خدا عمل مردود دی او کنه نو یاد ساتي. اوس کچرته د په منځ کې د ریاکاری پرې کړه بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و شیطان هغه وسوسه غار سره ختم کړي، نو عبادت یې سره صحیح دی ځکه چلته بنیاد یې صحیح او د شډیر کې چې شیطان کوشش د ریاکاری په انسان باندې کوي، خو انسان باغه د فکې ولري کوي به خیو سړی دی پری خود د ریاکاری او د اخره پوری اقشم پر ریاکاری کې عبادت کو، نو د مونږ شو باطل شو، د مونږ باطل شو. بيد تویم ریاکاری په عمل کې دنه چې راځي په دوه قسمه ده، د عمل په بنیاد کې او د عمل په منځ کې. بنیاد کې چراله عمل برباد دی واضح ده، په منځ کې چراله نو په دوه قسمه ده. کچرته دې سړی د ریاکاری په منځ کې پرې کړه او ختمه کړه، عبادت یې سره صحیح دی. او کده سره د قشن مخې ته لاړه عبادت څه شو؟ عبادت فاسد شو.
ها یو کار کې دیش چې کله د عبادت یو بل پورې تړلې شوی نه یو بل پورې تړلې شوی نه نو بیا کې دیش چې دا ولنې قبول له او د اخرنې قبول نشو دي چې کې دیش مثال بل درکم یو سړی دی 2 رکعات مونږ یو کو د الله لپاره خالص او په دې 2 رکعاتو کې به سي چلو کو ریاکاری وکړه مونږ چې ریاکاری د سره لاړه د ریاکاری ختم نه کړه عمل بربادي خو اوس دې ته کته غواړي چې دا عمل ټول یو بسره تړلې شوی دی کنه جدا جدا دی ها مسوتن موږ یو عبادت ته جدا جدا عبادتونه یو عبادت ته نو دا تړلې شي دا اوس نه جدا کیږي ته به کدن په ریاکاری کې لاړې چې لاړې عمل دنم لاړو خیو سړی دی سل ریالې د کور نه راوغست وی دا زړه الله په لار کې صدقه کوم خاصنګ اولنی کس له 50 ریاله ورکړو بالکل د ریاکاری نه صفا به 50 ریاله راوغستو پلانی له ورکړو ټول ته خو د ریاکاری په نیت باندې ټول عمل برباد شو ها ولې ټول برباد نشو ځکه چې هغه ولنې جدا عمل له د دویم جدا عمل له واضح شو مسله کنه ده کچاته بیا هم نه واضح نو تاسو کول شي ورسته یو ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله وروړه پای کې دادی ويقول الله يوم القيامه الله بد قیامت پرز د غریاکارو تسوي په خلکو بسلار شي کنتم تراؤون في الدنيا چې تاسو به د عملونه خو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء نو ګوري چې دا غوي سره جزاء د عمل شتي او کنه کوي وسره یو والدي او کنه یو بيزي د ناشنا روایت ته ګوري چې ته د پلاني سیب د لپاره مونږ کې پلاني سیب د لپاره عبادتونه کې هغه ته خو د لپاره قیامت پورز دی الله دغه پلاني سیب پسې ولېږي چې لاړ شه پسې کسه د درکې چې درکې او یې سم نشي درکول الله دې مونږ ساتي د ریاکارینا دا غینه باندې حدیث راوړل دی وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې من مات وهو يدعو من دون الله ندا سوک چې په دې حال کې مړ شو چې د الله سره سوک شریک را بلو په مخلوق کې د الله نه له مخلوق ته چغي وهلي دخل النار د لار جهنم ته ننوتو رواه البخاري د حدیث امام بخاری رحم الله راوړی د حدیث دې پر راوړو د شرک نه یره چې دومره خطرناک عمل له چې سوک پکې پریوتو چرته لاړ جهنم ته لاړ یوسف فائدې ته ذکر کوم زغوانم چې یو بل حدیث پاتې چې هغه مو وایو دي چې یو فائدہ من ماتا سوک چې مړ شو دي چې دا مسله ثابت شو چې اعتبار سره دی اخر خاتمه لري اعتبار اخر خاتمه لري یو سړی دی پوخا مشرکو به توبه وست مړ شو په توحید باندې د موحد کې مشرک دی موحد خیو سړی دی موحد والعیاذ بالله به شرک تر وولیدو سات په شرک وته مشرک ته موحد دی مشرک دی ځکه اخیری عمل له اعتبار دی د دې مبارک ډیر سوچ کوی د اخیری خاتمه مبارک چې زما اخر خاتمه بس په دې مدو کې کېږي چې وسه دې ته وګوره په دې سوچ کې چې ساره نه په کم وخت کې وسی ځکه چې حساب کتاب بر سرم په غیب باندې کیږي او دا خبره یاد ساتي چې څوک چې په کم شي باندې ځوان شي په غیب بوډا کیږي او په سشي چې بوډا کیږي په غیب باندې مړ کیږي او په سشي باندې چې مړ شي د قیامت پر ورځ به په غیب باندې بیا را پاسي وی چې د الله نه علاوه مخلوق ته چغي وهل نو دا مخلوق ته چغي وهل مطلق شرک ته او کفر دی ها نه تفصیل لري وس کې چې ته مخلوق قادر په یو کار باندې او استاد خبر اوري دم شرک ته نه پلانیا را شهر مسله سامان گاڑی ته وخیو او د مشرک بچو شرک ته غیر الله ته چغي وهل نه دا شرک نه دی ولی شرک نه دی ځکه چې یو خو پلانې دا خبره اوري دویم پلانی کې د طاقت شتي
ها پلانیه بچی را کماله شرک دی کنه دی ولی خاصیت الله دی بچی ورکول ها پلانیه راشه مالا دوائی راولا پلانیه قبر کی پروت شرک دی کنه دی ها ولی هغه کی طاقت نشته کله چې موسی علی السلام ورننه وته خار ته او دوه کسان په جنگ یو سوکو یو قبطي بل بني اسرائيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه اكم چې د بني اسرائيل کا आवाज کو موسی علی السلام ته راشه بچ می کوي شرک یو ها ولې نه کړی شرک ځکه چې یو موسی علی السلام د خبر اوري او دویم طاقت وسره شته د دوه خبرې دي ستې اهمي ګوري خکله دي سکیږي چې خبره اوري خو طاقت نشتی دا ناروا ده لکه څنګه چې ما مثال درکو پلانیه بچی راکا اوري خبره خو طاقت نشتی کله دي سم کیږي چې خبرم ناوري طاقتم نشتی خبرم ناوري طاقتم نشو دا خو عامه ده لکه دي قبرون ولته چغوي خکله دي سم کیږي چې طاقت شتي خو خبره ناوري کې دي شي کې نشي کېږي لکه یو سړی په پاکستان کې دی او ته په سعودي عرب کې کمره کې ناشې چغه وي پلاني راشه پلاني امرسته مې وکړه نه دی جایز نو په دې مسله کې د تفصیل ځان سره یاد ساتئ دخل النار واذا سړی نه نوته جهنم ته والعياذ بالله لنډه فیصله وشو لکه چې انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار دغینه بعد حدیث ته ولمسلم عن جابر امام مسلم دا حدیث راوړی د جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من لقي الله لا يشرك به شيئا څوک چې د الله سره ملاو شو په دې حال کې د الله سره ملاقات شو چې د الله سره سشي ټکي په دې زړه ولیکي ښا چې د الله سره سشي نه شریک کړي نو د الله نه علاوه چې څه شی دی ټول پکې دندرالو هر مخلوق پکې راغی ولی نبی ملائک ګټه ونه باباګان قبرونه درگاهونه هر څه پکې دندرالو یو سړی دی د الله سره ملاو شو او د الله سره موږ ټول ملاویو ټول بل الله ته مخامخ کیږو دا د سوچ او د فکر خبره ولادي دا ورته سختي مونږ ته اسانه کی وكمور چې الله ته مخامخ کیږي من لقي الله لا يشرك به شيئا یو سړی د الله سره ملاو شو وسه خوش قسمت دی ملاو شو په دې حال کې چې د الله سره ضرب برابر شرک نه کړي دخل الجنه ننوت جنت لار جنت مطلب دا شو چې د عذاب نه ملوي ها مطلب دا نه چې دخل الجنه بس د جنت ته ډایرک لړ مطلب دا دی کچرته د حقداري جنت ته د نوتو ډایرک نو ډایرک باندې نوځي او کچرته د شرک نه لوي ګناونه کړی الله ول عذاب ورکینو عذاب ورکی خو به چرته راولي به جنت ته راولي دا مثلا بیان کړی کنه دا دلته دغه مراد ومن لقيه يشرك به شيئا او څوک چې د الله سره په دې حال کې ملاو شو چې شی سره شریک کړو دخل النار ننوتو جهنم ته حدیث سمره د یری دی سمره د یری حدیث دی چې الله سره ملاو شوی شرک کړه ډایرک جهنم ته بل خبره پکې نشته ډایرک جهنم ته بل خبره پکې نشته خو به دومره ده چې په شرک اکبر او شرک اصغر کې فرق دی څه فرق دی شرک اکبر والا به نروزی او شرک اصغر والا به روزی خو بخانه دوانو ته نشته اخره کې مؤلف رحم الله فيه مسائل وي په دې باب کې ډېری مسلې دي لکه حدیثونه چې موږ بیان کړو د آیتونه الاولى غټه مسله به کې ده الخوف من الشرك چې د شرک نه بيري او څنګه به تینه یری او څوک تیریدو ابراهيم عليه السلام تیریدو الثانيه ان الرياء من الشرك دا مسله واضحه شو چې ریاکاری شرک دي الثالثة دريم مسألة أنه من الشرك الأصغر داتي موازيه شو جريا كاري كم شرك ده شرك أصغر ده هم تفصيل بيان كو كلا كلا شرك أكبر تمولي ديش چې کله خالص د عبادت ته د بل د پاره کې
د سره به کې د الله یې سنې نو دا به شرک اکبر ته وړي. الرابعه سلورو مسألة انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکانو صحابه کرامو ته وی زه یریګم پتا سو باندې د شرک. نو چې نیکانو خلکو باندې پیغمبر ویریدو نو دغه نه بعد به سوک. الخامسه پنځمه خبره قرب الجنه والنار. جنت او جهنم نږدې څنګه نږدې دي سی وی چا چې شرک ونکو دخل الجنه، چا چې شرک کو دخل النار. لنډه قصه ده خبره ټول ستا په عمل باندې. السادسه شپږمه خبره الجمع بين قربهما في حديث واحد. او دا مسله چې جنت او جهنم نږدې دي دا په یو حدیث کې راغلي دی. اوس مخکې مونږ بیان دوه په یو حدیث کې دا مسله راغلي ده. السابعه وما مسله دي باب نه دا واضح شو انه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. سوق چې الله سره په دې حال کې ملاو شو چې شرک کړي جهنم ته بنوزي ولو كان من اعبد الناس. اگر کده د الله سم بندگی کړي خو بیا هم چرته زی جهنم ته وزي. ان الله لا يغفر يشرك به. هغه ثابت شو کنه بل چې څوک د الله سره ملاو شو حدیث کې تیر شو الله سره ملاو شو شرک کړي دي او باقی ټول عبادتونه کړي دي بیا هم چرته زی دخل النار جهنم ته بنوزي. الثامنه اتم مساله المساله العظيمه غټه مسله به کې ویداوه سؤال الخليل له ولبنيه وقايه عباده الاصنام. ابراهيم عليه السلام د ځان د پاره او د بچو د پاره دعا وغوښتوي مونږه د بوتانو د بندګۍ نه لري ساتو. غټه مسله به کې داو. نهمه مساله اعتباره بحال الاكثر. ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې ولې وغوښتي ځکه چې هغه ډیرو خلکو ته وکړو د غوي د حالاتو نه وېریدو. دغه دعا چې کوم ابراهيم عليه السلام غوښتلې دا وایي کې دي سي دي رب جنوبني وبني ان نعبد الاصنام. موږ د بوتانو د بندګۍ نه لري ساتولي. رب انهن اضللن كثيرا من الناس. ويا الله د دې بوتانو د لاس ډیر خلک گمراه شوي جنو ته موږ بچ ساته. ابراهيم عليه السلام ولي ویریدو د دعای وغوښته ځکه چې هغه د ډیرو خلکو حالاتو توکت او نن سبا موږ ډیرو خلکو حالات دقه دي چې توحید نه پیژني. لسم مسألة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وبديك لا إله إلا الله تفسير وشو حالانکه په یوځ کې لا إله إلا الله خبره به راغلی نه ده خو تفسیر څنګه وشو دي سي چې د باب نه دا مسله ثابت شو چې الله سره به شرک نه کې او په توحید کې د نم دوه خبرې دي نفي او اثبات. عبادت ثابتول یوازې د الله لپاره او د غیر الله نه ختمول. دا خبره دی باب کې د نه رااله. یو لسمه مسله فضیلة من سلم من الشرك. دا هغه انسان فضیلت پکې راخکاره شو چې څوک د شرک نه بچ پاتې شو. څه فضیلت دی؟ جنت ته بننوسی. دا غټ فضیلت. یو سړی چې ځانې د شرک نه بچ وساتو الله به چته نه باسي الله به جنت ته نه باسي. دا د دې باب نوې دا مسله راووت. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله د توحید طرف ته دعوت ورکول دا مسله به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. نن موږ اجمالی خبر وکړو د شرک په اړه کې موږ تفصیل نه کړی. په دې روان درسونو کې به د شرک ته هرې مسلې تفصیل لازم. لکه د ډیرو خلکو په ژوند کې سوالونه پاتې شو لکه قسم د غیر الله په نوم باندې. دې مسلې به ځان له باب راځي یا موږ دا وی چې سچې تو غواړو سال لو وړي دا شرک دې به ځان له باب راځي. یا تعویذ په غاړه کول د دې به ځان له باب راځي. بنگړې په لاسول ګوتې په لاسول پای کې عقیده ساتل د دې به ځان له باب راځي. د جادوګرانو خواته تل د کوډګرو خواته تل د دې به ځان له باب راځي. خو موږ صرف په دې باب کې د شرک غو تعریف وکړو چې شرک څه ته وایي او د شرک غو اقسام بیان کړو چې زمونږ د ملګری زمونږ د رونه زمونږ د خويندې دوی به پوښي. الله سبحانه وتعالى دې موږ د توحید په مسله باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى
موږ له توفیق راکړي چې د توحید په خپل ژوند کې دي سره ولول لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى غواړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د شرک نه بچ ساتي او الله دې زمونږ بچي زمونږ خزي زمونږ مشران کشران زمونږ پښتانه زمونږ مسلمانان زمونږ ملک ولا الله دې موږ ټول د شرک نه لري ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.